السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور د مالیاتو په باره کې پوښتنه کړې. نو مالیه ورته په پښتو کې وایي، خو په انګریزي کې دې ته ټیکس وایي، او دا نوم ډېر زیات نن سبا متداول بین الناس دی. یعنې د خلکو په ژبو باندې د دې ټیکس لفظ ډېر زیات استعمال دی. نور بالکل مالیه یو پښتو لفظ دی، خو په عربی کې ورته بیا مکس وایي. مکس دی وایي چې یاره د دې شرعي حکم څه دی، ځکه چې مختلف دغه تعبیرات یې تېنه کړي دي، استخباراتي مالیه او د صنعت دپاره به دا مختلف ادارې وي د ټیکس. نو هغوی څوک انډسټریل اسټیټونو باندې سره معاملات کوي، څوک عامو خلکو سره معاملات کوي، څوک ریټیلر سره وي. بهرحال خو خلاصه د خبرې دا ده چې د ټیکس شرعي حکم څه دی. جناب عالی اسلامي چې کوم نظام دی، اسلام دی کې د حکومت د آمدن مختلف ذرایع بول، لکه زکات بو، عشر بو، خراج بو، جزیه بو، غنیمت بو، مالی فی بو، او د قرنګي لقطي او یا لقطي بوي د مسلمانانو چې کوم میراث به پاتې شو، څوک به نو هغه بو. نو داسې مختلف صورتونه به د حکومت یا د اسلامي نظام د آمدن ذرایع بو. نو بیا وخت په وخت د مسلمانانو د کمزوري په وجه باندې د مسلمانانو دغه ذرایع دا بند شو. نو فلهذا بیا مطلب د وخت سره مناسب علماء فتوا ورکړه چې را اسلامی حکومت د خپل خدماتو په بدل کې، چې اسلامی حکومت خپل خدمات او خپل فیسیلیټیشن دا مطلب دا دی چې خلکو ته وړاندې کوي، خلک فیسیلیټیټ کوي، د هغې په بدل کې که ور باندې جایز او مناسب ټیکس ولګوي، نو دا بیا بالکل جایز دی. نو دې کې دا دوه شرطونه ګوره راغلل چې جایز او مناسب. اوس به د دې تشریح درته کوو چې جایز او مناسب بیا چاته وایي. نور عام طور سره بذات خود مکس او ټیکس دا د جاهلیت د زمانې یو رسم او شریعت را لګېدلی دی، او د دې رسم خاتمه یې کړې، او د دې حوصله شکني یې کړې، او د دې رسم په باره کې ډېر سخت الفاظ ویلي دي چې دا رسم به د جاهلیت هغې پورې نه ژوندی کېږي چې تر څو پورې ورته اسلامي حکومت مجبوره شوی نه وي. که اسلامي حکومت مجبوره شي، نو د مجبوریت په اساس باندې د بیا جایز او مناسب ټیکس فیصله لګولی شي. صحیح دی. نور پاتې شو د دې بذات خود د دې ټیکس، نو شریعت را لګېدلی دی بذات خود د دې ټیکس دغه کړی، لکه حوصله شکني کړي، ممانعات یې کړی دی، ختم کړی. یو تفسیر د ډېر مشهور تفسیر دی د احناف لوی عالم دی علامه علوسی، هغه یو تفسیر لیکلی روح المانی، هغې کې د سورة الاعراف 15 نمبر آیت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الله تبارک وتعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. دي کې ولا تبخسوا راغی. نو علامه علوسی په خپل تفسیر روح المانی کې په ټیکس باندې ډېر مزیدار بحث کړی، او دا آیت ورته بنیاد او استدلال کې ایښودلی دی. نو دلته بیا هغوی ولا تبخسوا لا تمکسوا، خلکو نه مکس او ټیکسونه مه اخلئ. د ګور هغوی به اضافي ټیکسونه د خلکو نه اخیستل، حق العبور چې په هغه لاره باندې به تجارانو څه وړل او بیرته به یې سره وړل، چې څه به یې ویوړل هم پیسې به یې اخیستې، چې بیا به یې خرڅ کړل هم په لاره کې به ورته دا کسان ولاړل، دا دغه زمانې بدماشانو، نو به ورته په لاره کې ولاړل. بیا راځي قرآن مجید کې د هغې باره کې بسم الله الرحمن الرحیم: وکان فی المدینة 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون. اوږده مسله ده د هغوی، ځکه بیا به میسج ډېر زیات وګورو چې نو هلته څه کسان ول، بدماشان ول، نو هغوی به خلکو نه دقه ټیک اصولو. نو الله تبارک وتعالی د هغوی باقاعده طور سره حوصله شکني کړې، د هغوی د خاتمې حکم یې فرمایلی. الله وایي ولا تمکسو یا تبخسو، یعنی تمکسو، تاسو خلکو نه ناجایز ټیکسونه مه اخلئ. د قرنګي باقاعده طور سره ابو داود کې دی روایت، مسند احمد کې روایت دی، نبی اسلام فرمایي لا يدخل الجنة صاحب مکسن، د ټیکسونو والا سړی به جنت ته نه ځي، ټیکسونو والا چېرته جنت ته تللی شي، او دا ډېره خطرناکه خبره ده. اوس درته یو بل روایت هم پکې وایم. د قرنګي په دې کې د عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه حدیث ته مسند احمد روایت کړی، ډېر اعلی مزیدار. مسند احمد کې راځي وایي حضرت داود علی نبینا و علیه الصلوات والتسلیمات، دا د نبی علیه الصلوات والسلام روایت دی. نبی علیه السلام فرمایي چې حضرت داود علیه الصلوات والسلام به د شپې په یو معین وخت کې چې دا د تهجد وخت دی، په دې وخت کې به راپاڅېده او الله تبارک وتعالی ته به عبادت او مونځ کوو، بیا به خپل د کور خلک هم راپاڅول، بیا به ویلي وای دا داسې وخت دی چې دې کې صرف 2 کسان الله تعالی نه بخي، نور عام چې څومره مسلمانان دي هغه په دې وخت کې الله تبارک وتعالی بخي، لیکن 2 کسان نه بخي، یو جادوګر او بل صاحب مکسن چې څوک ټیکس خلکو نه اخلي. کوم سړی چې د
مسلمانانو نه ټیکس اخلي نو اقا سړی هم الله په دې ټیم کې نه بخي او چې کوم سړی جادوګر وي هغه الله تبارک وتعالی نه بخي. نو جادو خو ګناه کبیره ده او په اتفاق سره د حتی چې د جمهور په نسبت کفر دی. احناف پکې بیا هم لا تقسیم کوي، احناف وایي کله مباح او کله حرام او کله کفر. بهرحال خو یعنی ګناه کبیره ده، بې ضرورت ګناه کبیره ده. د قرنګي هغه امرأه غامدیه یو زنانه وا د غامدی قبیله او هغه راغله باقاعده تر سره نبی علیه الصلاه والسلام ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یا رسول الله انی قد فجرت، ما نه فجور شوی، فجور زنا ته وای، ما نه زنا شوی دا حالان کې زه واده کړی خزه ما زنا نه شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ارجعي واپس شه لاړه شه. خو څلور ځلې راغله په څلورم ځل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ارجعي حتی تلیدی، لاړه شه چې کله دی بچی راوړ، بچی هغه په ګډه باندې بچی او حامله وا، وای چې کله دی بچی پیدا ک بیا راشه. هغه بچی چې پیدا ک نبی صلی الله علیه وسلم ته ماشوم راوړ، بس د 3 ورځې ماشوم هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته راوړ یا رسول الله ودا فقالت هذا قد ولدته، ودا بچی دی چې ما پیدا کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ارجعي فرضعيه حتى تفطميه، لاړه شه د ماشوم ته پي ورکا تر دې پورې چې د فتام زمانه راشي. د فتام 2 کاله یي 2 کاله د ماشوم د پيو حق دی شودو چې کله دا ته د سینې نه جدا کی بیا راشه. بهرحال نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د مهلت د دې لپاره ورکو چې زدا به توبه وباسي او حد به جاری نشي. او هغه 2 کاله بعد بیا راغله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله بس هغه 2 کاله پوره شو په ما باندې حد جاری کا. نو بیا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویل به دې حد جاری کړي. په هغه کسانو کې چې حد په جاری کوي، یو پکې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ډېر مشهور صحابي دی. نو کله چې دارا جم کو هغه په کانو ډېره سخته وشتله چورته لکه گزاره کوي. نو هغه د دې باره کې داسې سخت الفاظ او فرمایل. بس خالد ابن ولید رحمه رضی الله عنه یو صحابي او لوی شخصیت او وزغه داسې خبره پکې کوله شو. هغه داسې الفاظ وکړل، حدیث کې راځي فصبها، داسې سپک الفاظ ورته استعمال کړل. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل مهلا یا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبه، ویل پام کوا احتیاط کوا اے خالد ابن ولیدا، فوالذي نفسي بيده قسم می دی په هغه ذات باندې چې زما روح دغه په قدرت کې دی، لقد تابت توبه، دی زنانه داسې توبه وستې د لو تابها صاحب مکسن، که د ټیکس والای دا توبه وباسي لغفر له، نو هغه به الله پاک وبخي. دا د مسلم حدیث دی، دا ابو داود هم روایت کړی، نسائی روایت کړی، دا بریده الاسلمی رضی الله عنه. بیا د دې حدیث په تشریح کې امام نووي رحمه الله فرمایي وای نبی رسول الله ولی دا صاحب مکس خود زناکار و دا شرابي و نه خود سودخور و نه خود قاتل و نه خود، لیکن صاحب مکس و خود ټیکس والای خود. و هغه دا چې ان المکس من اقبح المعاصي والذنوب الموبقات، دا ټیکس چې کوم دی کنه دا په ګناهونو کې د ټولو نه قبیح ترینه ګناه ده، بدترینه ګناه ده او بده ګناه ده. والذنوب الموبقات هغه ګناه ده چې سړی تباه کوي او هلاکوي. د قرنګي دا ابو داود روایت کړی، دلته صاحب چې کوم دا عون المعبود لو مشهور شرح دا ور باندې. نو هغه ځکه لیکي کنه وای دا دونه به خوند شي دی دا ټیکس اخیستل د خلکونه دی کې چې وای څو کار کوي او د خلکونه دا ټیکسونه را جمع کوي. د دې کسانو سره په آخرت کې د دونه کسانو لانجوي چې د خلکونه به ګریوانونه خپل ګریوان نشي خلاصولای، ځکه یو بور پسې راځي بل بور پسې راځي بل بور پسې راځي. وهو الذي ياخذ الضرائب من الناس في غير حق فانه يكثر يوم الخصوم فانه يكثر خصومه يوم القيامه، یا يكثر خصومه يوم القيامه ويكثر الاخذون من حسناته يوم القيامه. دغه کسانو نه به باقاعده تور سره خلک نیکیانې بترینه اخلي. نو خلاصه د خبره دا چې ټیکس په شریعت کې نشته، بالکل نشته، په شریعت کې بند دی، ناجایز دی. اصل الفتاوا ما ته مخه ته پرته د اتم جلد 9 نمبر صفحه د کتاب الحذر والاباحه ده وہ یہ سب ٹیکس ناجائز ہے اور ان محکموں میں ملازمت بھی ناجائز ہے. حکومت کو اگر ضرورت ہو تو ٹیکس عائد کرنے کے مندرجہ ذیل شرایط ہے. به ورته شرطونه ویل دي. اول شرط دا چې حکومت به خپل اسراف او تبذیر کموي. حکومت به اسرافونه نه کوي، نه به تبذیرونه کوي. چې دا وزیر صاحب د 2 لک روپۍ تنخواه د 1500 لیټر تیل ورته فری دي. ولی ورته فری دي دا 1500 لیټر تیل؟ دا د نیکه دي او د کور نه ورته کوی نه ورته راوتلی دي نه. نو یو دا چې حکومت به خپل اسرافونو کې کمای راولي. بل دا چې کم مشران دي دا وګوره کنه اون چې طبقه میں ملازمین کی تنخواه کو افراط سے گرا کر اعتدال میں لایا جائے. چې کم مشران دي دا غي خپل تنخواهګانی راکمي کی کنه هغه ولی دونه ډیره تنخواهګانی اخلي چې عام بیا د ټیکسي والا نم خلک ټیکسونه پکې اخلي او د چنچي والا نم پکې اخلي. قسم دې چې خبر کړم ډیر زیات خفه شوم په دې بازو خبرو باندې. یو دا د ریړې والا نه دا چې کوم دا ریړې یا فروټ مروټ چې سو قرباني خرڅي ریړه ورته وای، او یا مطلب دا دی چې سبزی مبزی ور باندې خرڅي وای. هغه چې په دې سړک باندې روانه یغینم خلک ټیکس اخلي. الکه دا خدای ولیانو دا ولی دا په کوم ځای کې راغلي دونه ظلم او د ناروا ولا ټیکس تاسو اخلي. زه درته باقاعده تر سره حواله درکوم. منګه چې کله کوم خبره وکاو کنه هغه به حکایت کفر نه باشد کنه هغه به د بل چا خبري. نو موږ ته بیا څوک نه په اوسه کې چې دا مولا صاحب دا خبره کړي. مولا صاحب دا خبره نه کړي. مولا صاحب غریب خو صرف ناقل دی، د بل چا خبره را نقل کړي. بیا که تاسو تکړه په هغه چا باندې رد وکړي چې چا دا فتاوی لیکلي دي او څوک
صاحب الفتاوا دي چې دا د چا فتاواګانې دي نو خیر دې مهرباني وکړي بیا په هغو باندې ردونه وکړي صحیح دی نو دې کې یو دا دی چې کوم مشران خلک د هغوی به خپلې تنخواګانې راکموي او خپلې خرچې به راکموي او بله دا ده چې د هر چا به د هغه د حیثیت مطابق ټکس به ورباندې لګوي دونه نه چې هغه ماښام ته بیا خپله ډوډۍ هم نشي پیدا کوي یقین وکړئ یو چا خبر کړم ویل جلال آباد د ښار نه ګمرک یو ځای دی نږدې ځای دی وایي هغې ځای پورې چې کومه چنګچي راځي 10 روپۍ کرۍ اخلي 6 کسان پکې کښېني 15 روپۍ شوي نو 10 تېنه دا حضرات اخلي او واپسې کې هم تېنه 10 اخلي هلکه ځکه ټوله ورځ کې ته 10 اخلي خو زه بیا هم صحیح ده نو په هره پیره کې تېنه ته 10 اخلي نو دا خو هلکه دا اوس کوم ځای کې به جایز شي دونه ظلمن ټکس دا ولاکه در سره په یو کتاب کې هم څوک جایز کی او نه دا کومه فتاوا تا جایز کولی شي صحیح دی حکیم الامه مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله نه یو چا پوښتنه کړې په فارسي کې دغه استفتام تېنه په فارسي کې شوی ورته وایي چې دغه دی دا څه ورته وایي یاره موږ خو د مجبوره یو چې دا ټکس واخلو ځکه که ټکس وانخلو نو بیا به دغه وي دا څه ورته وایي دونه لوی نقصان به موږ ته وشي چند کروڑها روپیا نقصان می شود در این باب کدام حیله شرعی است یا نه وایي خیر دی که په دې باره کې یا په دې باب کې موږ ته کومه شرعي حیله جوړه کړي دی ورته وایي از قواعد مقرر شرعیه است که مصالح یا مفسده معصیت معارض نمی توان شد دا فارسی کې موږ ډېر تکړه نه یو که نه خو په بانا باندې بیا کم از کم پوهېږو نو معصیت معارض نمیتوان شد پس محاصل ناجایز به کدام مصلحت جایز نمیتوان شد او خلاصه د خبرې دا ده چې کوم شی یو ځل شرعي لحاظ سره فساد وي پکې او یا پکې معصیت وي نو هغه د حلو د وجې نه هغه بیا ځان ته حلالولی نه شي چې بیا ورته حلې جوړې کړي دا حلې خو چې دې جوړې کړې بس بیا د بني اسرائیلو والا مسله به ترېنه جوړوي نو خلاصه د خبرې دا ده چې دا غوا توره ده او سپینه ده او برګه ده او خړه ده او زړه ده او وړه ده نو هغه ترتیبونه به ترېنه بیا کېږي نو فلهذا دا شی ټیک نه دی دا قرنګې دا مسله باقاعده طور سره فتوا حقاني ذکر کړي فتوا حقانیه دویم جلد 315 نمبر صفحه د کتاب السیاست نو هلته ډېر مزیدار ډېره ښکلې خوندورې حل کړي دا قرنګې فتاوا محمودي دا مسله حل کړي د 40 جلد 314 نمبر صفحه د باب المعاشره والاخلاق نو خلاصه د بیرته به راشو دی خلاصې ټکي ته به راشو هغه ټکس چې هغه د حکومت ضرورت وي او مجبوریت وي د هغې نه علاوه د حکومت دپاره د اسباب او ذرایع ورسره نه وي چې دغه ورته وکړي نو بالکل بیا دومره ټکس باقاعده طور سره جایز دی په مسلمانانو باندې چې هغه د هغوی د حیثیت سره موافق وي او هغه هغوی برداشت کولی شي د برداشت نه زیات ټکس دا نه حکومت ته اخیستل په یو صورت کې هم جایز نه دي باقاعده طور سره دغه ډېره دا مسله چونکې جدیده مسله ده نو فتاوا بینات ورباندې ډېر زیات بهترین بحث کړی هغې کې لیکلي دي که چېرته د مسلمانانو ثغور یعنی سرحدات د مسلمانانو دا مطلب دا دی چې محفوظ نه ول او هلته لښکر یې لیږه دوی سره په خزانه کې دونه پیسې نه وي چې هلته هغه خپل لښکر یا لښکر ولیږي او هلته دفاع د دې مسلمانانو ورباندې وکړي یا دا دی چې مسلمانانو ته کوم جایز او کوم د مسلمانانو فایدې دي نو هغه د مسلمانانو ته رسول غوښتل او په هغې فایدو رسولو کې مسلمانانو سره دغه نه شروع کېده نه پوره کېده نو بالکل بیا جایزه ده چې دونه ټکس ورباندې ولګوي چې هغه د خلکو د برداشت وي دونه ټکس چې د خلکو د برداشت نه دی یا بله خبره تاسو دا وکړه که نه چې تاسو سره زوړ حساب کوي ما ته یو چا ویلي وه د اشرف غنی دی که څه بلا نو ورک شوی چې دی وایي د هغه په حکومت کې چې چا ټکس نه وي ورکړی وایي هغه هم ترېنه طالبان اخلي نو هلکه د خدای مسلمانانو ولې داسې کوئ د الله ولیانو خلکو خامخا د اعتراض موقع ورکوئ هلکه حکومت خو دا فتوا حقانیه کې شته زه د حوالې ذمه دار یم فتوا حقانیه کې راځي چې ټکس به د منفعت په بدل کې وي حکومت به رالګېږي تا ته به فایده درکوي نو د هغې په بدل کې به درنه جایز ټکس اخلي هم ناجایز نه جایز صحیح دی نو د اشرف غني په حکومت کې خو ستا ولا او اختیار نه و ستا ولایت نه و ستا سره قدرت نه و تا خلکو ته فیسیلیټیشن او ګټې نه وي ورکړي خلکو ته د فواید نه و رسېدلي نو څنګه بیا د هغې زمانې ټکسونه ته ترېنه اخلي ملا صاحب دا په کوم شریعت ترېنه ته اخلي نو فلهذا خیر دی دا جایز تنقید د اصلاح دپاره وي زموږ پکې نور څه مقصد نشته نور هم عقیده دا ده عقیده هم دا ده داسې نه چې چاته څه ضرورت لرو یا چا نه یریږو یا چاته څه محتاج یو خپل سړی به خپل کار کوي موږ د الله دپاره دا کار کوو که نه دا چې کومه مولایي ده دا د الله دپاره کوو او رب دې رانه پرې راضي شي که نه او دا د جایز تنقید وي نور نظر مې دا دی چې نسبي پوره نه دی خو نسبي لحاظ سره په ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات اسلامي نظام دی البته کمزوریانې هر ځای کې وي خو په کار دا ده چې د دې کمزوریانې اصلاح وشي الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي الله دې یو اساني راولي ځکه مظلوم ملت دې 40 کاله کېږي خلک یې ډبوي را ډبوي څوک یو طرف نه ډبوي څوک په یو نوم ډبوي څوک په بل نوم ډبوي بیا دونه زاید ټکسونه چې هغه د خلکو د برداشت نه وتلي وي دا د حکومت د غورځېدو خطر وي او الله دې نه کړي ځکه چې دا به بیا ډېره لویه مسله وي او لوی نقصان او لوی تاوان وي الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي اللهم صل علی سیدنا مولانا